أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. دلته اوس د انفاق د خرچي او دوه قسم ذکر کوي. هغه چې عام خرچه راته کوي او هغه چې تا په ځان باندې لازم کوم منخته دی وکړه. پتا باندې واجب نه خو تا په ځان خپل واجب کړه. وما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو من نفقه سخرچا او نذرتم یا منخته کوي تاسو من نذر سمنخته کول فإن الله يعلم يقين الله تعالی په دې پاغه باندې وما للظالمين من انصار او نشته د ظالمانو لپاره هیڅوک مددګاران. ان تبدو الصدقات کچیر تخکار ور کوي تاسو صدقات فنعم ما هي نخدي دغه وان تخفوها او کچرته پټ ور کوي او دا صدقات وتؤتوها الفقراء ور کوي محتاجان ته فهو خير لكم نو دا غوړه تاسو لپاره. صدقات کله ښکارا پکاروي کله پټ. زکات چې هغه خو دا خبره مطرح نه چې ښکارا ده کپټ زکات خو بخکارا ورکه. عام صدقات چې دا خبره ده چې پټ ورکړي شي. کله کله چې ټولنه کې بخیلی زیات وي ښکارې مور کول شي چې نور خلک هم ترغیب شي لپاره تشویق شي. ويكفر عنكم من سيئاتكم او لذكر الله تعالی استاسو نا ګناونه استاسي والله بما تعملون خبير. الله تعالی استاسو په عملونو باندې خبردار دی. ليس عليك هداهم نشتره پتا باندې حق در رسول دوی ولكن الله يهدي من يشاء او لیکن الله تعالی حق تر سوي هغه چا لره چې وغواړي. پیغمبره پتا باندې دوی هدایت دوی ته نصیب کول نشتا. هدایت خدای الله په لاس کې دی. وما تنفقوا هغه چې خرج کوي تاسو من خیر حلال مال فلانفسکم نستاسو د ګټه د پاره دی. خیر حلال مال او ګټم ځان ته ده. وما تنفقون او تاسو خرج نه کوي لابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی د مخ د الله. وما تنفقوا هغه چې خرج کوي تاسو من خیر څه حلال مال يوفى الیکم نو پورا بدله بدر کړی شي تاسو ته پورا ثواب بدر کړی شي تاسو ته. وان تم لا تظلمون او پتا سو باندې ظلم نشي کېدل. حلال مال د خرج کړه نیت د پکې سمو او په سنت طریقې سره مصرف کړو پورا اجر به ان شاء الله الله تعالی درکې بلکې زیات درکې. مخکې تیر شو کنه خچات به ورکې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. دا خیرات او صدقات للفقراء دا محتاجانو د پاره دي. د پاره د محتاجانو دي الذين هغه کسان احصروا چې بل کړی شوی دي في سبيل الله په لار د الله تعالی کې لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نلري د سفر کولو په ځمکه کې. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ګمان کوي په دوی باندې دا خبره کس اغنياء د مالداري من التعفف د وجه د ځان بچ کولو د حرامونه غزان د حرامونو ساتي دی وي کده مالدار دي. تعرفهم تپیجن دوی لرا بیسی ما هم په خاص نه خود دوی سره لا اسالون الناس الحافا سوال نکوي د خلقنا الحافا به ضرورتا. وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو ته حلال مال فإن الله به عليم يقين الله تعالی پاغي باندې علم لري. زمون ټولنه کې اوسم د خلق شته چې دا غوي اقتصادي وضعیت ډیر خراب خو چانه سوال نه کوي نو داسې خلکو سره مرسته وکړه. الذين هكسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل بالليل د شپې او نهار او د ورځې سرن پټ او علانیه او ښکارا فلهم اجرهم عند ربهم دوی لرا ثواب د دوی د پنځ د رب د دوی ولا خوف عليهم او نبوي چې ویل په دوی عليهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي دوی چې غمجن شي نبه دوی غمجن کیږي. سرا بالليل والنهار سرا وعلانيه معنی هر وخت صدقې کوي ډېرې کوي. الذين يأكلون الربا هغه کسان چې خوري سود لا يقومون نبشي پاسدل د قبرونو الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
مگر پشان د پاسې دو د هغه چا يتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی وي هغه لرا شیطان من المس د وجد له دوبنا لکه انسان باندې چې شیطانی اٹیک کړی وي شیطان او ګډوډ شوی په لار چې ده خبط معنا په لار چې رواني ګډوډ کیږي سره اوټ اف کنټرول ذالک بانهم دا په دی وجه سره چې یقینا دوی قالوا وای انما البيع مثل الربا یقینا خرڅول مثل الربا پشان د سود دی تجارت پشان د سود دی وحل الله البيع او حلال کړی دی الله تعالی خرڅول او حرم الربا او حرام کړی دی سود سود چې حرام دی او تجارت چې حلال دی د دې ډېر فرقونه دي بیا فمن جاءه ناغه څوک چراغ هغه ته موعظه وعظ من ربه د طرف د رب د غرا فانتهر من شوف فله ندل پارا ما هغه د سلف چې مخکې تیر شوی دی و امره الى الله او ولد د سپارل شوی دی الله تعالی ته ومن عاد او څوک چې راو ګرځیدلو حلال ګڼلو تا د دې سود فاولائک اصحاب النار نو دا کسان د اور والا دي هم په خالدون پور کې به شوي یو کس چې منه شو بچا چې تیر چې کړی دي هغه کړی نور ان شاء الله ورته دغه رشتہ ګناه په رشتہ او بل په رشتہ خو څوک بیا دې تر او ګرځیدلو سود ته حلال ګڼي دي نه کفار او حالت مراد دي حلال ګڼي نو دا اصحاب النار دي يمحق الله الربا كما الله تعالی مال د سود او يربي الصدقات او زیات کوي مال د صدقات او حرام مال کمیږي حلال زیاتیږي او صدقات چې په حلال مال کې راشنه الله پاک زیاتای ويربي الصدقات او زیاتوي الله تعالی مال د صدقات والله لا يحب الله تعالی من کوي کل کفار اثیم د هر ډیر کفر کوونکی ډیر ګناهګار سره ان الذين يقيننا كسار امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملوا کوي نیک عمل کړي دي نیک د سنت مطابق د وحي مطابق واقاموا الصلاه او پابندي کوي د لمانځه او اتوا الزکات او ور کوي زکات لهم دوی د پاره اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم پرېز د رب د دوی ولا خوف عليهم او د وی زویره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي دوی چې غمجن کیږي نو دوی غمجن کیږي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اتقوا الله ويرګه د الله تعالی نه وذروا او پریک دی ما هغه بقیا چې باقی پاتې ده من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا نو چرتون کړو تاسو دا کار فاذنوا خبر شي بحرب من الله فجنگ سره د طرف د الله تعالی نه او رسوله او د رسول د هغنا مراد که کفار وی خلق سود حلال غړي نو بیا مسلمانان د دوی سره قتال کوي او یا دا چې سره مسلمان دی او سود ورکینو مسلمان حاکم چې وی هغه ته پکار د دوی سره جنگ کوي د باغیانو په صف کې شمار کی وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَچِرْتَ تاسو توبه وکړه فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو لپاره اصل د مالونو تاسو دی بس زیاتی و پناخله لا تظلمون تاسو ظلم نه کوي ولا تظلمون او نو په تاسو باندې ظلم کېدې شي اوس د قرضداري حالت باندې چې کس د تا ورته پیسې قرض ورکړي نشته لاسي تنگ له صبر ورته وکړه دې کې اجر دی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ أَوْ كَچِرِي وی قرضدار تنگسیا والا فنظرۃ لازم ده پتا سی باندې مهلت ورکول الی میسرا تر وخت د مالداري پورې الی میسرا وخت د مالداري ته مالداري چې لاسی آزاد شي وان تصدقوا او خیرات کول یا وان تصدقوا او دا چې خیرات کوي تاسو خیر لکم وردی پتا تاسو د پاره کوړته او بخ معاف دي کوړته دا خوري خبره ده ان کنتم تعلمون که چې تاسو علم لرئ واتقوا يروکړی یوما داسې ورځنا ترجعون فيه الى الله چې وګرځول شي تاسو پاغي کې الله تعالی ته ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پورا ورکړی شي هر نفس ته بدل دغه عمل چې کړی وي ده وهم لا يظلمون او په دوی باندې به هیڅ ظلم نشي کېدلی دا قرآن کریم د نزول په اعتبار سره بس بالکل ورسته اخیری آیت ته واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله او لک سوچ پکې پکار ده وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی الامي